زه ډېر احترامانه خواهش کوم جناب شیخ صاحب دلته ناست دی، ما دې بره خبره مناسب نه دي. د تېر شوي رژیم خلک دلته چې دي دا یقینا سخته دوره تېره شوې ده، خو اوس زه چې په کار نه ده چې موږ تاسو پېغور یو بل ته سره ورکوي، بیا د زاړه زخمونه سره تازه کوي. تر دغه خبره تېر شوي د شفقت ترحم لاس پې تېر کړي، ځکه صحابه رضی الله اجمعین په وخت کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په موته کې 3 میاشتې وتلی وي د اسلام، د اسلام جنډه نه اخسته. بیا صحابه مجبور کړي چې نه مجبور کړي چې جهاد د جنګ ماهر سړی و. زه یم چې موږ تاسو هغه قدرونه هغه مسلکي خلک دلته چې په نظام په طریقه باندې پوهېږي چې د افکارو ذهن اسلامي شي ملي شي، باید موږ تاسو داسې د ځان رقم وبولو لکه د خپل ورور، مخالفت یې ونه کړو، پېغور ورنه ډېر ظلمونه مو کړي دي. په ټانګانو مو مجاهدین کش کړي دي، پر سرو مو ورتېر کړي دي او ترې تم کړي مو هم دي. یعنې داسې ظلمونه مو کړي دي چې په تاریخ کې به هم نه وي سوي. پر داسې خلکو مو کړي دي چې هغه د مدرسې و حافظ و، د مدرسې طالب و. خیر دی که زموږ شریعت ته حق راکوي چې زه عفو وکړم په دې عمومي مسایلو کې، زما غاړې نه بندېږي، زه عفو کوم. علماو سره مې خبره وکړه چې تاسو هغه حق شخصي حقوق چې د دې خلکو شته هغه زه نه معافوم، هغه حق چې ما ته شریعت راکړی دی په دې عفو کې هغه کې فتوا زه دا عفو کوم. فتوا مو اخیستې ده، اوس هم فتوا را سره ده، دا عفو وکړه چې یوه توبه ده، یو معافي ده. و ما معافي کړی ده که هر مجاهد د نوي جرم څخه بغیر چې نوی جرم یې نه وي کړی، پر زاړه جرم یې کې وکړي، زه یې محکمه ورسره کوم او محکمې ته مې اصول هم ورکړي دي، فتوا مې ورکړې ده چې دا که دا راوړي پر دغه شیانو باندې علما وایي محکمه داسې پر دغه دمه. خو لیکن هغه دا عفو ده چې وژنو دې نه، پر هغه تېرو اعمالو باندې محاسبه نظر سره کوو. خو دا چې تا په څنګ کې را سره کښېنوو یا ته زموږ مسؤلیت پر غاړه واخلې، په دې باندې به د دې شهیدانو ډېر زړونه، د شهیدانو د اولادونو به زړونه، د پلرونو به زړونه ودرېږي، مجاهدینو به او بل دا تجربه سوي دي، احتیاط ورسره کوئ.